سلامونه وخت مو په خیر. شبنم مزریم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 14مه او د 2025 زیږدیز کال د ډسمبر 9مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د پارا اولمپیک 9 کسیزه لوبډله چې 3 ورزشکاران، 2 روزونکي، یو لوبڅار او د ټیم مشر پکې شامل دي، د ځوانانو او نویو ځوانانو 2025 پارا آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه متحده عربي اماراتو ته روانه شوه. له دغې لوبډلې څخه به 2 ورزشکاران او یو روزونکی په پارا تکواندو سیالیو کې، یو ورزشکار او ورسره روزونکی به د لاس چپکونې سیالیو کې او لوبڅار به د ویلچر باسکټبال د لوبڅار په توګه دغو سیالیو کې برخه واخلي. یا د سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په پلازمینه دوبۍ کې د 45 هیوادونو په ګډون په 11 ورزشي رشتو کې نن پیلېږي او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د ننګرهار په نجیب الله ترکي کرکټ لوبغالي کې د 18 تکړه چټک توپ اچونکو لپاره د چمتووالي کمپ روان دی. په دې کمپ کې پر لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو، چمتووالي، ډګر ساتنې او فزیکي تکړهوالي په برخه کې کاریږي. د غزنی ولایت د سیمه ییزو لوبو ملي فدراسیون د استازولۍ له لوري د دې ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د 28 لوبډلو ترمنځ د نیزه وهلو سیالۍ د فتح محمد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایله کې حاجي فتح محمد لوبډلې د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، ګیرو لوبډلې دویم او روزي محمد لوبډلې بیا دریم مقام خپل کړ. د سپورت له ډګره وروستی خبر هم ده چې د واکو کیک بوکسینګ د غوره کېدو سیالۍ د بلخ ولایت د کیک بوکسینګ فدراسیون لخوا په مزار شریف ښار کې د 80 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. په دې سیالیو کې ورزشکارانو د تنکیو ځوانانو او لویانو په کټګوریو کې ګډون کړی و چې له منځه یې 10 غوره ورزشکاران د بلخ ولایت د واکو کیک بوکسینګ غوره ټیم لپاره وټاکل شول. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله پامان.